لکه څنګه تاسو د ده خلاف اواز اوچت کړو، خلکو ته مخالو، ټولو دنیا ته مخالو، نو داسې د نشي خلاف هم تاسو اواز اوچت کړئ. دا شهسوار به خلکو ته انشاءالله بیا ښودنه کوي، بیا به دی وخت لګوي انشاءالله. امید مې دی دنه په خپلو کړو باندې ښه دی. دا ویډیو تاسو مخو ته مونږېږدو فیصله تاسو یې وکړئ. مننه، خوشحاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، ټولو نړومبی چې څومره هم ملګري زموږ د ویډیوګانې ګوري هغې له پکار دي چې زموږ دغه نوی چینل لازماً سبسکرایب کړي. لکه څنګه تاسو ته معلومه دی چې کله هم شهسوار په حوالې په سوشل میډیا باندې یو باز چالو شو، یو ټرینډینګ چالو شو، نو بیا هغې نه وروسته د شهسوار وضاحتي بیان هم راغلی دی. تاسو به کتلی وي چې دغه کس ورسره ناست دی، دی هم ځان له یو ویلفیر فاونډیشن کولاو کړی دی، دی کس د منشیاتو هسپتال یې کولاو کړی دی. اوس خلک دا ګمان کوي، دا خبره کوي چې یاره شهسوار دا یو پلانینګ کړی و، دغه کس ورسره ملګری و، دغه کس پیسې ورکړې وې، د دغه کس په صلاح باندې دی یو پلانینګ جوړ کړو د دغه هسپتال دپاره چې د دې هسپتال ایډورټایزمنټ وشي. که موږ تاسو وګورو شهسوار ته الله پاک ډېر لوی شهرت ورکړی دی، ډېر لوی عزت ورکړی دی، خو داسې نیچ عمل به شهسوار نه کوي. خو زه به درته حقیقتاً ووایم چې شهسوار په دې ټایم کې په دې حالاتو کې ډېر زیات ګډوډ شوی و. لکه څنګه د عمر فرمیسي کوم اونر دی هغه په خپله د دې خبرې وضاحت کړی و چې هغه نن سبا په ډېرو سختو حالاتو کې دی، تاسو ورته دعاګانې کوئ. نو داسې هېڅ خبره نشته. د شهسوار علاج چالو شوی دی. حقیقتاً شهسوار په نشې باندې راوړېدلی و، هغه نشه شروع کړې وه. اوس دې الله وکړي چې شهسوار واپس هغه زوړ حالات ته راشي. ولې خلک پې خفه کېږي، خاص کر پښتانه پې ډېر زیات خفه کېږي. په دې وجه تنقید هم پې خلک ډېر زیات کوي چې خلک